که څه بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده هسې وایم چې ښه دی که نی ورانه زندګي ده مننه بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده هسې وایم چې ښه دی که نی ورانه زندګي ده ما خو ستا پسې تړلي یا جانانه زندګي ده ډیرو درنو خوږو کتونکو ستړي مشه درته وایم تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم او په خپل خپرونه ادبي مرکه کې ستاسو هرکلی کوم او په دې خپرونه کې زلمی شاعر ښاغلی ذیشان کمال صاحب راسره دی او د سره به د ژوند او شاعرۍ په هکله هم څه خبرې کوو او دنه به د دوی خوږ کلام هم واورو او ذیشان کمال صاحب ته په خپله خپرونه کې هرکلی کوم ذیشان کمال صاحب ستړي نه شو ډېره مننه ته بس هم خوشحال اوسئ چې تاسو خپل دومره قیمتي ټایم موږ ته راکړو او موږ ته دلته راغلو ډېره مننه کوم تاسو نه هم ذیشان کمال صاحب د شاعرۍ په شامو څه عواملو د شاعري مو ولې شروع کړه تبسم صاحب لکه اول کې چې ما د شاعران اورېده ما پړوول نو هغوی شاعرانو نه زه ډېر متاثر شوم څه هغه ما اورېده هغه ما پړاو که نو ما ته شاعرۍ ډېر خوند راکړو ما هم هغوی په هیله دا لیک شروع کوم ډېر ښه کله نه شاعري کوئ څومره موده به کېږي تقریبا لکه ما شوق کومه شاعرۍ سټارټینګ ما اخیستی و تقریبا 2013 نه و خو 2013 نه ما ګډ لیکل کول ما څه چا مرسته څه نه وه تقریبا څه ښه لیک مو شروع کړی دی 2017 نه 2017 کې ښه لیک نو هغه څوک و او چا سره تاسو ناسته پاسته وشوله نو هغه زموږ ګران استاد نوشي بنګش سره هغه ته به ما خپل غزل وړاندې کول هغوی به په تنقید کولو او زما غزل بېلېده هغوی د مخه زه وړاندې لاړلم او نوشي بنګش صاحب نوم تاسو واخیستو او د سره د هغه یو شعر ماته یادېږي د پیزي غوندې کامل استاد لا پیزا د پیزي غوندې کامل استاد لا پیزا په همسرو شاعرانو کې استاد شوم نو تاسو هم نوشي بنګش صاحب خپل استاد ګڼئ بلکل نوشي بنګش خپل استاد ګڼو هغه د مخه زه مشاعرو ته راوتی یم ما سره ډېره منډه ترډه کړې دی نن د هغوی په وجه زه دا شان دی چالي کوم ذیشان کمال صاحب زده کړې مو څومره کړي دي سبق مو څومره ویلی دی نو تبسم صاحب تقریبا ما خو سیکنډ ایئر کمپلیټ دی سیکنډ ایئر مو پاس دی اے پی سی مو کمپلیټ دی ډېر ښه او وړاندې مو څه خیال دی د ادب په لاره دا مزل څه کوم دی دا یون څه کوم دی دا به همدغسې مخ په وړاندې جاري ساتئ نه انشاءالله اراده مې دی چې موږ د پښتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې وکړو ډېرې منډې وکړو نه انشاءالله په دوی هغه کې مصروف بیا یو مخکې بیا که څو ډېر کار به ورته کوو چې څو پورې زنده وو نو موږ په پښتو ادب لپاره دا کار کوو ډېره مننه او اوس مونږ غواړو چې زمونږ اوریدونکو کتونکو ته تاسو خپل یو خوږ کلام واوروئ تبسم صاحب اول خو څو شعر دي او چې څه بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده هسې وایم چې ښه دی که نی ورانه زندګي ده مننه بې له تا نه زندګي ده ډېره ګرانه زندګي ده هسې وایم چې ښه دی که نی ورانه زندګي ده ما خو ستا پسې تړلي یا جانانه زندګي ده دا څو شعره نوره دي په مسخوتن کې مې یو کار وکړو د زړه له درده په مسخوتن کې مې یو کار وکړو د زړه له درده یو سړي ته مې ازار وکړو د زړه له درده او د خان بچي وټې خبرې مې زغملی نه شوې د خان بچي وټې خبرې مې زغملی نه شوې ځکه یارۍ نه مې انکار وکړو د زړه له درده یو چا ویل چې یو کنال ځمکه نیرور وژلی یو چا ویل چې یو کنال ځمکه نیرور وژلی قسم په خپل مخ مې ګزار وکړو د زړه له درده او ته به رقیب سره زما کس ته کوڅې ته رتلې ته به رقیب سره زما کس ته کوڅې ته رتلې په ما دې بل چا ته اظهار وکړو د زړه له درده شعر دی چې زه ښه خبر وم زړه نه تللی و پس نه ردرومي زه ښه خبر وم زړه نه تللی و پس نه ردرومي خو ما د بیا هم انتظار وکړو د زړه له درده دا غزل دی چې
چې اکثر ګلاب ستا غم زورور شي چې اکثر ګلاب ستا غم زورور شي الفاظونه مې د خولې او تر او تر شي چې اکثر ګلاب ستا غم زورور شي الفاظونه مې د خولې او تر او تر شي تړ مې اوښکې مې سجده کې په مخ راشي محبت کې خو بیخي سړی کپر شي تړ مې اوښکې مې سجده کې په مخ راشي محبت کې خو بیخي سړی پاگل شي ستا یادونه ستا فکرونه ستا غمونه ستا یادونه ستا فکرونه ستا غمونه یا جانانه چې ختمیږي نو سحر شي مننه ستا د مینې زور به هله بیا معلوم شي ستا د مینې زور به کله هله بیا معلوم شي کله تا باندې چې کله کور خبر شي مننه زما درد به ګرانه خله در معلوم شي زما دا درد په ګرانه خله در معلوم شي چې زما په شان دردونو سړي سر شي اخیری مقطع دی زیشان کمال په محبت ایمان راوړی زیشان کمال په محبت ایمان راوړی ملا څه وایم چې ستا په خولې منکر شي مننه دا یو بل غزل دی که ستاسو په اجازت سره چا ویل چې پخو خبرونه کیږي چا ویل چې پخو خبرونه کیږي مینه په ترخو خبرونه کیږي تبسم صاحب چې چرته په موقع به درته ژاړم چرته په موقع به درته ژاړم مړه اوس په څو خبرونه کیږي مننه چرته په موقع به درته ژاړم مړه اوس په څو خبرونه کیږي بیا به په سر خاورې بدوي کنه بیا به په سر خاورې بدوي کنه کله چې په خو خبرونه کیږي رقیبه د جانان خبرې مه کوه رقیبه په وړو خبرونه کیږي رقیبه د جانان خبرې مه کوه رقیبه په وړو خبرونه کیږي زشان کماله بس د کیسه ورانه دی زشان کماله بس د کیسه ورانه دی نوره په پښتو خبرونه کیږي ډیره مننه زیشان کمال صاحب چې تاسو موږ ته خپل وخت راکړو او موږ ته خپل کلام واورولو ډیره مننه کوو تاسو ډیره مننه تبسم صاحب ستاسو ستاسو خپل قیمتي ټایم متراغو ډیره مننه درنو هغو کتونکو تاسو نه هم ډیره مننه کوو چې زموږ دا خپرونې ګورئ او خوښوئ ډیره مننه ښه د باد او بریالي اوسئ